خپل ملک کې په خپل کلي ولس کې چا نه دغه کېږي نو کوی شي خو بهر مسافري ډېره ګرانه ده. اخر کې دا وایي سندره خو نه اورئ؟ یاره سندره کوم واوروله یو نغمې په اواز. قدرمنو کتونکو راځئ ځو زموږ د سبزلي خان ته د نغمې په اواز یو ښایسته سندره ګورو او د سندرې نه وروستو بیا راځو موږ سره اوسئ ځکه چې زموږ خپرونه به اوس همدغسې دوامداره وي. قدرمنو لیدونکو دا وه د نن ورځې خپرونه. زه پوره امید لرم چې تاسو پکې ښه خوند اخیستی او یوازې خوند نه چې تاسو ته به ډېر معلومات هم د دې نه شوي چې دلته خلک ژوند کوي. بیا د پښتنو د مسافرۍ هغه ژوند نه هم تاسو خبر شوئ. تاسو وکتو پښتون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هم تا ته میلاویږي چې موږ دلته رالو د فرانس او د بلجیم په باډر هم تاسو ته به دلته پښتون میلاویږي. پښتون نو بس خدای دې ژوندي لري ځکه چې زموږ وطنونه وران دي که زموږ خپلې ځمکې آبادې وې هلته امن وی نه زموږ پښتانه به ولې راتله دلته به دا پردۍ مزدورۍ کولې او د وطن نه لرې به د مسافرۍ ورځې شپې سبا کولې. نو زه به ستاسو نه په خپل یو شعر باندې اوس اجازت وغواړم چې زما یو 2 شعرونه دي چې ته زما هلته د زردار سره یاري جوړه کا ته زما هلته د زردار سره یاري جوړه کا چې هره ګرمه آرزو ستا د زړه سړه شي پکې او زما جونګړه کې بجلۍ نشته ډیوه بلیږي زما جونګړه کې بجلۍ نشته ډیوه بلیږي ځان ته به بوځې چې وهمه ډیوه مړه شي پکې. نو قدرمنو لیدونکو اوس تر 2مې اونۍ پورې خپل کوربه شیرزاده ساجد ته ورکوي اجازت او تر 2مې په بله اونۍ به ستاسو په خدمت کې د یو نوي ځینه او د یو نوي ښار نه موږ سره د شمشاد د اروپا د څانګې د ټول ټیم حاضرېږو. دې پورې اوس خپل کوربه شیرزاده ساجد ته ورکوي اجازه. د الله په امان او وختونه هم په خیر. تفصیلی
خپلوانو خپل او شریف کې دا بل